د پاکستان اقتصاد لپاره یو بل ډیر بد خبر دا چې پاکستان اقتصاد څنګه په تاوان کې دی. په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. دا ډالر پر وړاندې پاکستاني کلدارې نورې بیې هم بې ارزښته شوي دي. دا پاکستاني کلدارې پر وړاندې ډالر بیه له 160 روپیو څخه او څخه 115 روپیو ته پورته شوې ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې د ډالرو تر ټولو اوچته بیه ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا تیر ورځ هم د ډالر په بیه کې 3 روپۍ پورته شوې وي چې د تازه بیې پورته کېدو سره د ډالر بیه د پاکستاني کلدارې پر وړاندې په تاریخ کې تر ټولو زیاته شوې ده او اوس یو ډالر په 115 پاکستاني کلدارو تبادله کېږي. تیر کال د اګست په میاشت کې ډالر د پاکستاني کلدارې پر وړاندې ریکارډ جوړ کړی و او 140 روپۍ او 5 پیسو ته رسېدلی و چې دغه ریکارډ یې نن یو ځل بیا مات کړ او له هغې هم پورته شو. تیر کال امریکایي ډالر د پاکستاني کلدارې پر وړاندې ډیر چټک پرمختګ وکړ او پرله پسې زیات شو چې تر 1.5 کلدارو پورته شو او تر ټولو زیات بیا د جون په میاشت کې و چې یو ډالر 140 کلدارې تبادله کېده. په جولای میاشت کې ډالر یو څه بیرته راښکته شو 110 شو. همداراز د اګست په میاشت کې به 150 ډالرو ته راکته شو. یو ځل بیا ډالر پورته شوی دی او اوس یو ډالر په 115 پاکستاني کلدارو تبادله کېږي چې دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ډیر لوی تاوان دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله ویډیو به مو خوښه شوې وي.